ګران مینوالو سلامونه نیکی هیله احترامات پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی مینوالو کوټ ارټونه شاکي یو کس چې بیمار او محمد باچا نوم یو او دغه د علاج د لپاره ما د غویډ یو کړی و خو هغه وفات شوی دی پرونه درې ورځ و او نن موږ راغلو د هغوی کور ته په میسنجر مې ډېرو ملګرو ته وویل چې دغه سیواړه یتیمانان شو او دغه د هغوی دپاره د خوراک ضرورت دی نو زمونږ یو مشر لالا به ورته زه ویم نوم یې نه اخلم هغوی موږ ته دا پیسې راولېږلې او دغه سامان هم پرې واخیستو او هغه موږ ته دا هم وویل چې آینده دپاره انشاءالله د میاشتني خرچ دپاره به زه د هغوی دپاره څه ناسه کوم نو دغسې دی الله موږ ته هر څوک چمتو لري چې د دې وړو کار وشي او دغه ماشومان له موږ راغلي وو موږ وایي چې دا واړه په خاص سکول کې څوک داخل کړي ځکه چې پلار د سر نه لر شي نو د بچي ژوند تباه کېږي مکمل ځکه چې څوک د ګټې وټې نه وي بیا نو موږ وایو چې دا بچی تباه نه شي چې خپل چاپېریال له موږ داسې بچی ورکړو چې هغه سبا راغټ شي چې هغه د چاپېریال سره ښه سلوک او ښه دغه وکړي نو دا به څنګه کېږي بغیر د پلار نه بچی خو بیا نه شي پاتې کېدی او موږ اوس خبر شو چې د هغوی یو زوی سکول هم پرېښی دی نو د هغې دپاره موږ کوشش کوو هغه خو اوس نشته وي مدرسې ته تللی خو موږ به دا کوشش کوو چې هغه ماشوم په سکول کې موږ داخل کړو او هغه ښه تعلیم حاصل کړي ښه سبق ووایي د هغوی دا رشته دار موږ سره ولاړ دی دلته د هغوی دا سودا والا کوو د محمود باچا د بچو ده او انشاءالله آینده به موږ کوشش کوو چې بیا موږ دلته راشو او ستاسو سره هغه واړه هم میلو کړو کوم چې د سکول قابل دي او د سبق د ویلو دي نو کوشش په زموږ دغه چې دغه واړه موږ ستاسو سره میلو کړو او تاسو موږ سره په دغه لاره باندې ودرېږئ چې دا واړه سبق ووایي ښه تعلیم حاصل کړي او د دې کور ذمهواري بالکل واخلئ ځکه چې دا بچی سکول پرېږدي خو د دغې مجبورۍ نه به یې پرېږدي چې دا د چا سره کار وکړي او خپل کور وچلوي نو د دغې لپاره موږ تاسو ته اپیل کوو چې دا واړه د سکول نه پاتې نشي او دوی سبق ووایي ډېره مننه د الله په امان